سلامونه اوریدونکو دا جعفر ورځ ده بلکې اخري روزه مات دی د تیمورشاه کمال حجره ده ملګري ته یې روزه مات جوړ کړی دی هم ورځ ښایسته وه هم روزه مات ښایسته و سبا به انشاءالله اختر وي میاشت دا د ښکاره سوله ولیدل سوله الله دې نیکمرغه او سبا دې خدای د خیر د اختر کې خو زه کمال ته دا وایم چې سبا خو اختر دی تا اختر له به کړي هر څه وي ګرځه د اختر په ورځ وایه څه دغه ویل زما سره او زما د ملګرو سره په ستړي پښتون راسره شیر کړه نو تیمورشاه کمال ډیره مننه شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب ډاکټر اسمت الله ترین صاحب د اختر په هکله باندې یو څو کرښې به درته وړاندې کړمه د مینې د یووالي ورورولۍ نوم دی اختر د مینې د یووالي ورورولۍ نوم دی اختر د زړونو د هوس او خوشحالۍ نوم دی اختر د مینې د یووالي ورورولۍ نوم دی اختر د زړونو د هوس او خوشحالۍ نوم دی اختر روزی وی تراوی وی عبادت وی سخاوت وی روزی وی تراوی وی عبادت وی سخاوت وی اخره کې د دغه مزدورۍ نوم دی اختر روزی وی تراوی وی عبادت وی سخاوت وی روزی وی تراوی وی عبادت وی سخاوت وی اخره کې د دغه مزدورۍ نوم دی اختر او اوس راځم د روزې په هکله چې نن هغه میاشت ښکاره سوله سهار به ډاکټر صاحب انشاءالله اختر وي او د روزې د اختر په مناسبت باندې الله دې بختور کړي الله دې د ټول کام د امن د خوشحالۍ د نیکمرغۍ اختر وګرځوي الله دې پر پښتانه کام باندې رڼا کړي الله دې تورې تیارې لرې کړي الله دې پښتون ته اتفاق او اتحاد ورکړي الله دې حفاظت وکړي الله دې د ظالمانو وژغوري امین او د سهار د اختر په هکله باندې شهزاد صاحب مسله ده چې روزه کې به ویل موږ چې راځي راځي اختر روژه کې به ویل موږ چې راځي راځي اختر سره به له دیواره د سپرلي راځي اختر روزه کې به ویل موږ چې راځي راځي اختر سره به له دیواره د سپرلي راځي اختر په دغه تمه خو روزې نیولې موږ روزې نیولې موږ راوړي به راله هره خوشحالي راځي اختر په دغه تمه خو روزې نیولې موږ راوړي به راله هره خوشحالي راځي اختر او میاشت مو کله ولیده بې حاله سو موږ ټول چې میاشت مو کله ولیده بې حاله سو موږ ټول یو بل ته ورکوله مو غوځي راځي چې میاشت مو کله ولیده بې حاله سو موږ ټول چې میاشت مو کله ولیده بې حاله سو موږ ټول یو بل ته ورکوله مو غوځي راځي اختر او د لوږې او د تندې هر ارمان به کړي پوره روشونه کبابونه به ټول خوري راځي اختر د لوږې او د تندې هر ارمان به کړي پوره روشونه کبابونه به ټول خوري راځي اختر ځوانان او ماشومان د خوشحالیو دي بېتاب ځوانان او ماشومان له خوشحالیو دي بېتاب دوستان به د دوستانو کره ځي راځي
او نقرزي لګوي او داسې وایي ماشومان نقرزي لګوي او داسې وایي ماشومان د لمر خطو سره سهار وختي راځي نقرزي لګوي او داسې وایي ماشومان د لمر خطو سره سهار وختي راځي اختر او کنن اجي اکبر دی خو سبا می دا یقین دی کنن اجي اکبر دی خو سبا می دا یقین دی کمال ورکوم مبارکی راځي اختر کنن اجي اکبر دی خو سبا می دی یقین کمال ورکوم مبارکی راځي اختر روزه کې به ویل موږ چې راځي اختر سره بل دیوار د سپرلی راځي اختر خدای دې په کلام کې زور او طاقت ډېر ښه